بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه اصغر صلاح یم او تاسو سره د عربي ژبې د زده کړې په تسلسل کې العربیة بین یدی کتاب دی. 14مه وحده ده، 83م درس دی او د دې کتاب 135مه ویډیو ده. نو 5م تمرین دی د 14مې وحدې. اجب مستعینا بالصور. اجب جواب ورکړئ. مستعینا استعانه اصلا مرستې ته وایي. په دې عکسونو په مرستې یا د تصویرونو په مرستې سره دغه لاندې سوالونه جواب کړئ. هر عکس سره یا هر تصویر سره یو سوال دی او دا سوال به تاسې د دې عکس په مرسته جواب کړئ. أين لبست ثوب الإحرام؟ د احرام جامې دې چیرته واغوستلې؟ دلته اوس نو کولی شي ووایي دا عکس څنګه ښکاري؟ زما ذهن کې داسې خاص څه نشته. زما ذهن ته ګورئ چې څه راځي زه هغه ووایم. که تاسو ته دقیق څه ښکاري هغه جواب کوئ. لبست ثوب الإحرام في الفندق. په هوټل کې مې واغوستلې. بما شعرت في المسجد الحرام. زه اوس دا سړی ګورم خوشحاله دی. وایي څه احساس دې وکړ مسجد حرام کې؟ شعرت بالفرح والسرور. خوشحالۍ احساس مې وکړ. ماذا فعلت بعد الطواف؟ دا خو داسې ښکاري لکه بله ورځ چې موږ ویلی وي. هغه لکه چې بل و. صليت ركعتين عند مقام إبراهيم. یعنې مقام ابراهیم سره مې 2 رکعته وکړل. أين سعيت؟ سعيت بين الصفا والمروه. د صفا او مروه ترمنځ مې سعی وکړه. ماذا فعلت في عرفات؟ عرفات کې څه وکړل؟ دعوت الله سبحانه وتعالى. أين قضيت أيام العيد؟ د اختر ورځې دې چیرته تیرې کړې؟ قضيت أيام العيد في المسجد النبوي. په مسجد نبوي کې مې تیرې کړې. یا ته ویلی شي في المسجد الحرام، یا ته ویلی شي في ننګرهار في کابل. خو هغه کابل او ننګرهار رښتیا ځکه نشي ویلی چې دلته په دې عکس ته ګورو چې مسجد نبوي دی که مسجد حرام دی. أين خلعت ملابس الإحرام؟ د احرام جامې دې چیرته وایستلې؟ ویلی شو في منى یا في بل ځای. متى ذهبت إلى مزدلفة؟ مزدلفې ته کله لاړې؟ فلانکي وخت کې لاړم. التدريب السادس. أجب عن الأسئلة التالية. اوس دا لاندې سوالونه دي، دا به جواب کوئ تاسو. شرط نه دی چې تاسې دلته کوم عکس یا د هغې تناسب سره د سوالونه جواب کوئ. نو تاسې وګورئ چې څنګه تاسو ته مناسب ښکاري هماسې جواب کوئ. متى العطلة؟ رخصتي کله ده؟ العطلة متى العطلة؟ العطلة مثلا في شهر رجب. أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في كابل في المسجد الحرام. أقضي العطلة في المسجد النبوي. کوم ځای چې مناسب ښکاري. شرط نه دی چې هر څه هماغسې وي. اصل هدف دا دی چې موږ عربي ژبې محاوره زده کړو. كيف تقضي العطلة؟ أقضي العطلة. رخصتي ته څنګه تېروې؟ هر څوک یې مختلف دی. ألعب كرة القدم في العطلة. زه فوټبال کوم. هل اعتمرت؟ لا أنا لم أعتمر. ما عمره نه ده کړې. هل ذهبت إلى مكة؟ لا أنا لم أذهب إلى مكة. نعم ذهبت إلى مكة. متى ذهبت إلى مكة؟ مکې ته کله تللی؟ ذهبت إلى مكة في السنة الماضية. تېر کال تللی. هل أنت مسرور هنا؟ آیا ته دلته خوشحاله یې؟ نعم. متى الحج؟ حج کله دی؟ دا نو مختلفو قسم سره داسې جواب شو. الحج بعد شهرين. 2 میاشتې وروسته دی. الحج في شهر ذي الحجة. همداسې یو نورم. متى العمرة؟ عمره کله ده؟ العمرة في الشهر القادم. په راتلونکې میاشت کې ده. ماذا تفعل في الميقات؟ په میقات کې څه کوي؟ بما تشعر أمام الكعبة؟ د کعبې مخې ته څه احساس کوي؟ دا بعضې زه پرېږدم هغه به ته خپله جواب کړي که نه. مثلا د کعبې مخې ته څه احساس کوي؟ أشعر أنني واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. د الله په مخ کې ولاړ یم داسې احساس کوم. ماذا تفعل عندما تدخل المسجد الحرام؟ څه کوي کله چې مسجد حرام ته داخليږي؟ نو مختلف جوابونه دي. أصلي تحية المسجد. 2 رکعته تحية المسجد وي هغه کوم. یا مثلا
هر څوک چې پلان لري څه نیت لري هغه کولی شي. أين تطوف؟ چیرته طواف کوي؟ أطوف حول الكعبة، د کعبې شاوخوا طواف کوم. كم شوطا تطوف؟ څو کرته، څو ځلې طواف کوي؟ دلته اصلا څو شیان دي. یو باید تاسې د جواب ورکولو مهارت زده کړئ، بل د پوښتنې کولو مهارت زده کړئ. ګوره دلته ماذا څه، بما په څه، ماذا څه، متى کله، أين چیرته، کیف څنګه، هل آیا. نو أين چیرته تطوف، كم شوطا، أين تسعى، أسعى بين الصفا والمروة، كم شوطا تسعى، څو ځلې ته سعی کوي د صفا او مروه ترمنځ. متى تحلق رأسك، کله سر کلوي، البته دا د حج او د عمرې احکام دي. متى تذبح الهدي، قرباني کله کوي. القراءة والكتابة 321 نمبر صفحه ده. د نن لپاره هم دومره درس بس دی، نور به ان شاء الله چې بله ورځ ولولو. وإلى اللقاء القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.